تیر جمعه مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات واقعا د سیرت په باب کې شروع کړی و. او دا مې درته ویلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګل په ورځ باندې په 10مه هجری کې د سحر داسې 11:30 بجې ټیم کې د دې دنیا نه بلې دنیا ته بل جهان ته سفر وکړ. دا مې درته ویلو چې نبی علیه السلام د وفات خبر چې صحابو کې مشهور شو نو صحابو باندې ډېر عجیبه کیفیات رالل. دا لویه صدمه ورنو، لوی غمو. د حضور پاک شانم لویو او د شان د لویه د وجنه صحابو سره جون داسې تیر کړو چې د پلار نه زیات به صحابو حضور پاک ته نظر کو او حضور پاک د صحابو ته د بچو نه زیات نظر کو. د دواړو طرفونو ډېره عجیبه مینه وه چې داسې مینه په مخ د ځمکه چېرته پلار او زوی کې نه ده موجود کم چې د حضور پاک او د صحابه وه. د حدیبیې د صلح په مقام کې چې کوم د کافرو د طرف نه نماینده و سهیل چې کله لاړ نو د مکې کافرو ته وایي چې ګورې پام کوئ داسې مینه د چا ملګرو د خپل مشر سره ما نه ده لیدلې کوم چې د نبی علیه السلام د ملګرو د حضور پاک سره ده. وی قسم دې مې ولیدل چې د هغه د اودس په اوبو به د هغه ملګرو صحابو یو بل سره جګړې کولې. د هغه د وجود نه چې به کومې قطرې او کوم څاڅکي د اوبو جدا شو او یې په ځانونو مږلې جګړې پې کولې. کادو یقتتلون علی وضوئه. د هغه ملګري صحابه داسې وو چې د هغه د اودس په اوبو ممکن د یو بل سره جنګونه کړی وي، دومره مینه یې وه. د پلار د اودس د اوبو نه خلک کرکه کوي، د مور د اودس د اوبو نه خلک کرکه کوي، او د حضور پاک د اندامونو مبارکو نه د اودس چې کومې اوبه بهېدلې صحابه او جنګونه کول. او بیا فرمایي دی خو بیا مسلمان دی. هغه وخت کې وایي کافرو ته وی د خولې نه چې به اخراج کې مبارک لاړې مبارکې توکلې دا مبارک ورسره مونږ لګو. هغه وخت کې دی کافرو چې اخراج کې او لاړې به کله توکلې ځمکې ته نه دي رسېدلې، هغه به د ملګرو په لاسونو نیولې او په ځان به مږلې. تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د کومو خلکو د خپل مشر سره دومره مینه وي د هغه په وفات به د هغې کیفیت څنګه بیا. او حضور پاک په خپله د صحابو متعلق هغې ته به وی انما انا لکم بمنزلة الوالدة للولد. وی زه ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار د بچو دپاره. او دسماتې چلونه یې ورته ښولې دي او دس به داسې وچوئ، دومره کاڼي به استعمالوئ، اوبه به داسې استعمالوئ. دې نه اندازه ولګوئ چې د صحابه او د حضور پاک په منځ کې څومره محبت و، څومره مینه وه. نو چې داسې د مینې شخصیت د خلکو د من نه لاړ شي او بیا د الله پیغمبر هم دی او دومره لوی عظیم شخصیت هم دی او صحابه له عجیبه محبت او مینه هم ورکړې ده، نو د دې صحابه به څه کیفیت و. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی په کومه ورځ چې حضور پاک مدینې منورې ته تشریف راوړو اضاء کل شیء، هر شی روښانه وای. او په کومه ورځ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف راوړو و انا لفی دفنه، وی موږ د حضور پاک په دفن کې لا مصروفه وو. موږ لا د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارک د خاورو نه لاس نو څنډلی، دفن کې مصروف وو. او اظلم کل شیء، وی هر شی تیار تیار و بیا هغه سم نه محسوسو. دا هغه روحاني کیفیت دی، ظاهري کیفیت بام بھی ممکن دا، خدا کا روحانی کیفیت تے من زړه کې وجیبه خوشحالي او سکون یو رڼا محسوسوله او په نظر راته د دنیا روښانه ښکارېده. دفن کې موجود یو لاس نه دي څنډلې چې موږ ته هر شی تیاره تیاره ښکاري. نو کیفیت په حیواناتو
د حضور پاک یو بغله ورته وایي په عربۍ کې، تاسو قچره ورته وایئ، چې نبی علیہ السلام به په هغې باندې سورلي کوله. چې حضور پاک وفات شو هغه نیغه روانه وه کوي ته ځان وغورځو. دې نه اندازه ولګوئ د حیواناتو د پیغمبر علیه السلام سره دونه مینه ده، نو د انسانانو څومره محبت او څومره مینه به. یو قیامت راغی په صحابه، ما درته ویلي چې حضرت علي رضی الله عنه بالکل بېهوشه شو، دومره یې وجړل چې بېهوشه شو. هغه نوحه د جاهلیت منع ده چې هغه ځان وایي او ځان ټکوي او چغې وباسي، دا صحابو نه دي کړی، دا په شریعت کې منع دي. حضور پاک دې نه منع کړې ده. ګریوان شلول او مخونه وال او چغې وال او د جاهلیت چغې وال دا بالکل ممنوع دي. هر څومره لوی شخصیت چې وفات شي دا به نه کوي، دا منع دي په شریعت کې. لیکن د زړه درد خو دی که نه، داسې وجړل سترګو نه اوښکې روانې دي، بېهوشه پرېوت. حضرت عثمان رضی الله عنه یو صحابي وي، دیوال ته ډډه والې وه، زه ورسره خبرې کوم، چاړه دي ګونګې دي، ژبې کار نه کوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه متعلق مې درته ووایي چې په منبر ودرېد، تورې لار کې ونیوله، چانه مې واورېدل چې حضور پاک وفات دی، په دې توره به دې سر وه. ګورو دا ورته پته ده چې حضور پاک به وفات کېږي، لیکن اوس کار نه کوي دماغ. کیفیت د زړه غم صدمه راغلی ده. وی کوه تور ته چې څنګه موسی علیه السلام د الله ملاقات ته تللی، دغسې هغې هم تللی دي، او راضي به چې څوک وایي چې وفات دی منافق دی، په دې توره به دې سر وه. او حضرت ابوبکر صدیق راغی جړا کوي، صحابي وایي د سینې نه سلګۍ وځي، الله استقامت ورکړو، سترګو باندې اوښکې روانې دي، نیغ په حضور پاک ورغی. او چې نبی علیه السلام مبارک یې وکته پوه شو د بیبي عایشې د لور په کوټه کې ښکلی یې کړ، فاکب علیه پې ورپرېوت، وقبله او ښکلی یې کړ، او ورته وایي بأبي انت و امي یا رسول الله، زما مور و پلار درنه قربان، طبت حیا و میتا، په ژوند څه ښکلی وي او په وفات څه ښه شته. او بیا فورا راووت. بس پوه شو چې راووت، خلک عمر ته تاو دي او هغه توره ایستې ده، او څوک یو ځای جاړي، څوک بل ځای جاړي، چې دا څه کیفیت دی. حضرت عمر ته یې وی کوز شي عمره، نه کوزېده منبر نه، هلته بل جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړ، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلی الله علیه وسلم قد مات. اے خلق اعلان ووره که څوک د نبی علیہ السلام عبادت کوي بس دنیا نه تللی، او که څوک ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، که څوک د الله عبادت کوي الله جمدې دی، هغه له مرګ نه راسي. او بیا لا آیت لسما محمد الا رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا اللہ برگزیدہ پیغمبر دے، استاد دے، قد خلت من قبله الرسل، دنا مخکم دے پیغمبران را لو د دنیا نه لاړل. افئن ماتا کدی وفات شي او قتلا او یا بالفرس وکړي شي، انقلبتم على اعقابكم، نو تاسو به بیا خپل ایمان پرېږدئ، دین به پرېږدئ. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. که څوک دین پرېږدي، چې حضور پاک ولې وفات شو، دا دین خو هغه سره متعلق و چې لاړ دین هم ختم شو. وی دا خدای څه نشي کولی، خدای جمع دی د الله عبادت کوي. او بیا پوره اعلان وکړو، ناشنا بیان یې وکړو، ایرونو وی حضور پاک ډېر ګوره تعزیت ورکوي د صبر. ای مسلمانانو، حضور پاک له خدای ډېر ژوند ورکړ، 3 کاله عمر. د رسول الله مبارک نه خدای د دین ډېر لوی کار واخیست، د هغه په ذریعه الله دین مکمل کړ، هغه د خدای ملاقات ته لاړ. اوس موږ د خدای دین پرېږدو، داسې دین حضور پاک راوړه چې هغه محکم دی، منسوخ کېدو والا نه دی، تر قیامته پورې به موجودي ختمېدو والا نه دی. موږ به خپل او موږ له داسې قرآن راوړی دی چې رڼا د رڼا، حلال پکې دي، حرام پکې دي. موږ به د پیغمبر علیه السلام د راوړل شوي دین تابعداري کوو. د حضور پاک مینه دا ده چې د هغه د دین تابعداري وکړو. حضور پاک سره محبت دا دی چې د هغه قرآن کلک ونیسو. حضور پاک سره مینه دا ده چې هغه کوم احکامات راوړي د هغې مونږ پابندي وکړو. بیا عمر ته وایي عمره تا دا نه دي اورېدلې
انک میت وانهم میتون، چې دا خلق بم د دنیا نه سفر کوي، مرګ برازي، حضور پاک لبم راځي. او دا دې نه اورېدلې وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، چې ستانه مخکې د یو بنده لپاره ما همیشه ژوند نه دی مقرر کړی. افإن مت فهم الخالدون. دا دې نه اورېدلې چې بالفرض چې تا نه خدای ساه واخلي او د دنیا نه د رخصت کړي نو نور خلک بلا جمدي پاتې کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی چې دا خبرې مې د حضور د ابوبکر صدیق واورېدې، چې دا مې واورېدې، وی د آیت مې یاد و ير شوی مې و، خو چې مې واورېدې دا خبرې وی دم او خوا قی حضور پاک وفات شو، وی قسم دې که خپو ټینګولم بیا خپو مې کار پرېښود، بالکل مې خپو کار پرېښود، دغې پورې مې یقین و چې نه دی وفات، بیا مې خپو کار پرېښود، خپو نه شم ټینګولی، ځمکې ته پرېوتم. دا یو کیفیت په صحابو تیر شو. وفات د حضور پاک مبارک وشو، چې وفات وشو په دې کې سره اختلاف جوړ شو، او بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها په هغې خو د غم غرونه پرېوتل. نو خو د حضور پاک کشره بی بی ده، لور ده، کشره لور ده، ډېر زیات محبت دی یو بل سره، ډېر زیات محبت. اولاد سره هم د خلکو مینه زیاته، بعض اولاد سره غیر اختیاري محبت زیاتی. دې سره خو د حضور پاک نارینه بچي خو د نبی علیه السلام ماشوموالي کې مړه دي، دې سره ډېره زیاته مینه بې انتها. هغې به وي صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، وی زما په دې سر داسې مصیبتونه پرېوتل، داسې غمونه، وی که دا مصیبتونه او غمونه په دې ورځو را پرېوتل، د ورځو نه رڼا به ختمه شي، دې نه به شپې جوړې شي. حضرت انس فرمایي چې مونږ کله د حضور پاک قبر مبارک دفن وکړو او خاورې مبارک یې پرې واړولې او واپس شو او چارې هم په اوږه وې، تلو کور ته تلو. نو بی بی فاطمه راته لار کې ولاړه وه، نو مونږ ته وایي یا انس دلته راشه، اطابت انفسکم، زړونه مو خوشحاله شو، په دې مو زړونه خوشحاله شو چې تاسو په رسول الله باندې زما په پلار خاورې واړولې. دا د هغې غ درد دی د زړه، دې نه خو بنده کېږي. تاسو له خوشحاله شو، په دې مړه مطمئن شو زما پلار باندې د الله په رسول مو خاورې واړولې، ما غږ نه کړ. او څنګه حضور پاک مخکې پیشنګویي کوه مقصې وشول. د نبی علیه السلام د وفات نه شپږ میاشتې پس ورپسې دا ملاړه وفات شو. حضور پاک ورته ویلي وو، دا د نبی علیه السلام یو پیشنګویي وه. دا پیشنګویي د حضور پاک معجزې وې، معجزې. کله چې وغواړي خدای پاک یې پیغمبر ته وکړي، چې ونه غواړي نه کړي. وی تا به د ټولو نه مخکې به شپږ میاشتې پس، ټولو نه مخکې به ته ما پسې په خپل خاندان کې راځئ. شپږ میاشتې پس وفات شو. بهر کې وفات د حضور پاک وشو، دفن به کوم ځای کوو؟ چا وی چې شام ته وړو، بیت المقدس، هلته نور ډېر پیغمبران دفن دي، نو هلته به دفن کړو. چا وی چې نه مکې مکرمې ته وړو، د پلار نیکه وطن دی او د پلار نیکه مقبره ده، هلته به دفن کړو. چا وی چې نه د بقي مقبرې ته وړو، بقي مقبره کې بچي لونه دفن دي، نو هغې کې به دفن کړو. حضرت ابوبکر صدیق نه تپوس وشو چې څوک خلقو په اختلاف دی، وی تاسو ته پته نشته؟ ما په خپله د حضور پاک مبارک نه اورېدلی دي، ما اورېدلی دي چې پیغمبر د پاره الله کم ځای خوښ کړي ساتي هم هغه ځای وباسي. نو داسې به کوو چې کم ځای کې دی وفات کوم هلته به دفن کوو. بس ټول صحابه خاموش جب شو. نو چې کوم ځای د وفات شوي و د هغه ځای نه هغې اوچت کړل، لږ یې خوا کړل او هغه ځای کې ورته قبر وکړل.
بیا په قبر کې اختلاف شو چې لحدي قبر ولا وباسو او که شق ولا وباسو. چا وی لحد خلی چا وی شق خلی. نو په مدینه منوره کې دوه صحابه وو، یو به لحد است او بل شق. حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه به شق است او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه به لحد است. نو بس فیصله پدې وشو چې دی ورشه کم صحابي مخکې راغی غلی خپل کار شروع کړي. اتفاق دا چې حضرت ابو عبیده رضی الله عنه په کلي کې نو او حضرت ابو طلحه رضی الله عنه هغه راغی نو نبی علیہ السلام له لحد ورست. دومره لحد حضور پاک مبارک له وست چې تبع په نه تبع پر رااله کچا اختیار نه دا په برابر شو. بیا چې کله حضور پاک لمبا غسل ورکاو وی صاحب غسل به څوک ورکوي؟ وی صرف د خپل خاندان خلک، باری به پکې څوک نه. حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عباس رضی الله عنه. د حضرت عباس دو زامنو، حضرت فضل ابن عباس او حضرت قسم، او یو د پیغمبر علیہ السلام دو غلامانو، یو حضرت اسامه ابن زید او بل حضرت شقران رضی الله عنه. بس دوی دا علیہ السلام د غسل بندوبست او انصار آواز وکړ اے بنده خدای به خدای بندگانو وی زمونږ د پیغمبر علیہ السلام کې حصہ نشته، ټول کارونه تاسو په ذمه واخیستل، مونږ هم به کسی حصہ راکې کنه. هغه و دړمنو علي صاحب آواز وکړ نه زمونږ په پیغمبر کې د بل چا حصہ نشته. نو بیا یو صحابي دی حضرت اوس انصاری رضی الله عنه هغه وردن وی زرادتم را دن نشه نو هغه به اوبه راوړلې. حضرت علی او حضرت عباس، علي صاحب یې تر جو عباس یې ترو هغه غسل ورکاو او د نورو بو سره وجود اړو چاو براوړلې. بیا چې غسل ورکاو وی جامې لري کو کنه سره د جامو غسل ورکو که بغیر د جامو نه. حضرت علی رضی الله عنه په دې اختلاف کو چې بمون باندې داسې بهوشي راغله ظلم ښکته شوې. وی دې کې یو غیبي आवाज شو چې پام کوي د پیغمبر علیه السلام نه جامونه باسه سره د جامو غسل ورکې. وی سره د جامو مله غسل ورکې. یو ناشنا خوشبو محسوسه کړه ډېر عجیبه. بل شا او د یمن د سحول خار د خامتا دوه سپینې سادرې وې. د خامتا د سحول خار دریس یو نه وته کمیس جوړ کړه. حدیث کې راځي چې قمیص پکې نو هغه دا ګنډلې کمیس پکې نو دا چې مونږ کوم ګنډلې کمیس وي د کفن کې خو ګنډلې نه کنه هغه نه ګنډلې کمیس وي. یو کمیسو او دو سادرې وي. سحول خار په یمن کې دلته جوړ شوی د سپینې خامتا هغه کې حضور پاک مبارک له کفن ورکړه. چې کله کفن شو په جنازې سره بسکو بار او باسو وینا. په مسند احمد کې او په مسند بازار کې یو حدیث دی. نبی علیہ السلام نه چاته پوښتنه وکړه صاحب تعالی جنازې به څه طریقې وی چې کله زه وفات شم او تاسو مال کفن راکې غسل راکې ټول بار روزه لاول به جبرئیل راځي زما جنازه وکړي، بیا به میکائیل راځي زما جنازه، بیا به اسمان فرشتي، بیا به ځمکې فرشتي جنازه کوي، بیا د عام مسلمانان جنازه کوي. نو چې څنګه دغسې وشو نو دی بار راووتل نو فرشتو جنازه وکړه. بیا بیبیانو ازواج امهات المؤمنین هغې جنازه وکړه. حضور پاک نه تپوس شوی صاحب جنازه به ستا څنګه کوو؟ وی زما جنازه کې به درود شریف وایې، د الله ثنا به وایې، تکبیرات به کوئ او دعا به کوئ. نو داسې غونډه جنازه په بهر د حضور پاک نه ده شوې. درې درې څلور څلور کسان چې څومره ځایدل کوټې ته هغې به دننه کېدل. جنازه به یې کوله، د الله ثنا به یې وي، درود شریف به یې وي، تکبیرات به یې وي، دعا به یې کوله. بیا به راوتېدل، بیا به نور ورتل، بیا به هغې راوتل، نور به ورتلل. اخره کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه شوی و، هغه جنازه وکړه. ښځو جنازه کړې ده، ماشومان هم جنازه کړې ده.
سیرت مصطفیٰ کې مولانا ادریس کان دهلوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې تقریبا 1,000 کسانو د حضور پاک جنازه وکړه. خدا چې زمونږ د خلکو په شان جنازه د حضور پاک نه وه. خلکو به ځان ته دعا کوله او حضور پاک ته به درود شریف ویوي او تکبیرات ویوي. دې درمیان کې چې حضور پاک لا دفن شوی نه دی، د مدینې چې کوم باشندگانو انصار هغوی په سقیفه بني ساعده کې جمع شو او د هغوی دا سوچ و چې موږ به یو مشر مقررو، بادشاه به اوس مقررو، بادشاه به څوک وي. نو هغوی په دې یریدل چې هسې نه دا مهاجرین دي د خپل طرف نه څوک بادشاه مقرر نه کړي. هغوی را جمع شوي په سقیفه بنو ساعده کې، دا د مدینه منوره کې د دوی د میټینګ او د مشورو یو ځای یو باغ. ورسره یو څو مهاجر هم ورغلي وو. هغوی وایي موږ بادشاه مقرر و. مهاجر ورته وایي چې تاسو څنګه مقرروئ؟ انصار مهاجرین نشته. دې کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق ته چې اطلاع ورکړه چې شابه زر ورشه ګورئ هغوی بادشاه مقرروي. دی روان شو. یو 2 کسه ولا لار کې مخې له رالل. هغوی ورته وایي شابه زر ورځئ ګورئ که ناوخته هم کړې نو هغوی بادشاه مقرروي. حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما دواړه ورلل. چې ورلل د دې یو مشر ناستو حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه، دا د خزرج قبیلې سردارو. تبه یې د پاسه په صدر پروت او انصار ډېر زیات را جمع شوي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې تاسو څه له جمع شوي؟ انصار وایي چې موږ ځان له مشر جوړو. او بیا تقریر دا وکړه چې ګوره موږ خو د مدینې خلک یو، تاسو د بار نه مهاجر راغلی، دا خو زمونږ حق دی چې مشر به زمونږ وي، بادشاه به زمونږ وي، دا وطن زمونږ دی، کلي زمونږ دی. تاسو د بهر نه راغلی، ټیک ده چې تاسو خدمتونه د اسلام شته، د دین شته، هجرت هم کړی دی، کلي زمونږ دی، وطن زمونږ دی. موږ تاسو له پناه درکړې ده، موږ تاسو سره منډې ترړې والې دي، موږ د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړي دي، نو بادشاه به زمونږ وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې ما زړه کې یو تقریر جوړ کړی وی ابوبکر پرې نه ښودم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسېد او د انصارو ډېر صفت یې وکړ. په انصارو زه دا منم چې دا وطن دا کلی ستاسو دی، زه دا منم چې ستاسو د برکت نه الله اسلام له ډېره لویه غلبه ورکړه. زه ستاسو صفتونه منم چې حضور پاک د وفات په وخت کې ستاسو صفتونه کړي او تاسو د اسلام لښکر یې. او که تاسو ایمان نه وی راوړئ نو موږ به دلته نور راغلی، اسلام به دونه نو مضبوط شوی. تاسو موږ سره ښېګلې کړي دي، حضور پاک سره مو کړي دي. لیکن یو خبره د ما واورئ، هغه دا چې دا بادشاه به یوازې د مدینې وي که دا به د ټول عالم اسلامي؟ که دا بادشاه یوازې د مدینې وي خو حق ستاسو دی چې تاسو بادشاه مقرر کړئ. خو که دا بادشاه د یمن به وي، د شام به وي، د مکې به وي، د ټول وطن به وي، نو څه مو خیال دی د مدینې د خلکو بادشاهي به دا نور خلک ومني؟ چرې به مو نه مني. او که دا بادشاه د پیغمبر علیه السلام د خاندان نه وي نو ټوله دنیا بیا مني. او ادار څه به پرېږدو په خپل ځای، وایي موږ مهاجر یو، موږ ستاسو نه مخکې ایمانونه راوړي دي، موږ په مکه کې ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړې دي، موږ لاول حبشې ته هجرت وکړو، بیا مدینې ته هجرت کړی دی. ستاسو خپل فضایل زموږ خپل فضایل، دا هر څه به پرېږدو. تاسو ټولو نه په شریکه یو تپوس کوم چې حضور پاک دا نه دي ویلي چې الائمة من قریش، چې بادشاه تاسو د قریشو نه مقرر کړئ، مناسب دی چې د قریشو نه مشر مقرر کړئ، دا تاسو نه دي اورېدلي ټولو؟ بس هغوی غلي شو. نو تاسو ولې پیغمبر صاحب د خبرې مخالفت کوئ؟ دا خو نبي په خپله ویلي او واقعي هم داسې ده. قریش د پیغمبر علیه السلام خاندان دی، مضبوط خاندان دی. خدای پاک د نبی علیه السلام د بعثت لپاره دا خاندان غوره کړ، قریش. او د قریشو بادشاهي ټوله دنیا به ومني، اوس د انصارو بادشاهي به صرف د مدینې خلک ومني، نور به ونه مني، جګړه به جوړه شي. یمن خلک به وایي چې نه دا زموږ وطن دی، موږ خپل وطن کې خپل بادشاه مقرر، لکه تاسو چې مدینه زموږ د خپل مقرر، مکې والا به وایي چې زموږ وطن دی، موږ وطن کې خپل مقرر.
شام والا بوی زمون وطن دی مونږ شام کې خپل بادشاہ مقررو نو پار وطن کې خپل بادشاہ چې دا خو مسلمانان تبا شي دا نه کو چې د وطن څوک دی به بادشاہ نه د پیغمبر علیه السلام د خاندان سړی بادشاہ کو او حضور ابا ټولو منی بیا او پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي چې بادشاہ تاسو د قریشو نه واخلئ چې دا خبره هغې اورې د هغې وی ټیک شوه خو یو خبره د موږ ومنئ وایي وی منا امیر ومنکم امیر وی دا یو به ستاسو نه شي یو به زموږ نه شي حضرت ابوبکر صدیق ورته دوه بادشاهان کېدی شي ممکن نه ده وی داسې به کوو چې نحن الامراء وانتم الوزراء وی د قریشو نه به بادشاه مقرر کړو وزیران به ستاسو تاسو مشوره به ورسره بس هغې به ډېره ښه ده چې دا خبره یې وکړله حضرت ابوبکر حضرت عمر لاس نیو چې دې به بادشاه کړو حضرت عمر پاسې وی دې عمر سره بیعت وکړې عمر صاحب وی د ابوبکر مې ټولې خبرې خوښې شو خدا مې خوښه نه شوه چې زه یاد کړم مې چې غلی شه ته چپ شه زه خبرې کوم مې چې تاسو خدا ومنله چې حضور پاک وایي چې بادشاه به د قریشو دا خو منله وی د ابوبکر نه غوره به څوک دي د پیغمبر علیه السلام د سفر د هجرت ملګری دی ړومبی مسلمان دی ړومبی او د نبی علیه السلام د غار ملګری دی او حضور پاک په خپل جون کې په خپله مسله دی ودرولی بل څوک یې نه شو ودرولی په خپل جون کې او چې کله به نبی علیه السلام چېته بار وته ابوبکر به په کلي یو ځل صلح لته نو بلال ته وی که زه رانلم د دوو کسو صلح یې کوله ابوبکر مخکې که چې دې موضوع کې تاسو ته پته نه ده د ابوبکر نه زیات قیمتي او حضور پاک ته خوښ او په صحابو کې بهترین انسان بل څوک دی چې هغه ونه کړه بس ابوبکر ته وی لاس را دې خوا کړه لومبی بیعت سره حضرت عمر فاروق وکړه دا زموږ خلیفه شو بیا انصار دارې لغې بیعت وکړه دا زموږ خلیفه شو دې ته خاص بیعت وایي بیا راغې مسجد نبوي ته او اعلان یې وکړه چې خلک ابوبکر مونږ خلیفه کړه د پیغمبر علیه السلام خلیفة المسلمین به ورته وایي د نبي علیه السلام خلیفه دی که چاته په دې اعتراض وي چا اعتراض کولی شي ټول رالل ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت وکړه خاص بیعت هم شو عام بیعت هم شو حضرت علی رضی الله عنه یو څو ورځې پس بیعت وکړه هغه د نبی علیه السلام په غم کې هم شریک و دردمن هم و پریشان هم و نو راغې ده حضرت ابوبکر صدیق ته سوال جواب وکړو ویله غوندې راشه بخاري شریف کې حدیث دی مونږ کره راشه تا سره مکار دی خو ځان سره به څوک راولي نه یوازې به راځئ دا هغه مطلب دا چې حضرت عمر فاروق را نشي ورسره هغه لږ جذباتي دي جګړه جوړه نشي ابوبکر صدیق عمر ته وایي چې عمره دغه علي صاحب سوال جواب کړی چې زمونږ کره راشه ځان سره څوک مه بوځوي یوازې به نه ځې زه به در سره یم وایي نه ته مه چې ورغې علي صاحب ورته وایي وایي ستا څه خیال دی چې مونږ دا بیعت په دې وجه نه دی کړی چې مونږ ستا بادشاهي نه منو داسې نه ده داسې نه ده مونږ ستا فضیلت منو ته د حضور پاک ډېر نږدې صحابي تعالی اسلام کې مخکې والی دی مخکې مسلمان د نبی علیه السلام در سره ډېره زیاته مینه وه د خپل ځان په ځای باندې ته په امامت ودرولې موږ ستا د فضیلت نه هېڅ انکار نه کوو یو بوټۍ ګیله مې ده علي صاحب ورته وایي وایه څه ګیله دې ده وایي ګیله په دې ده چې کم از کم موږ هم د حضور پاک د خاندان خلک یو نو چې تاسو بادشاه مقررو نو موږ ته هم پکې مشوره ولې ونه کړه حضرت ابوبکر ورته بالکل خبره ټیک ده بالکل دا ګیله دې په ځای ده په کار چې تا سره موږ مشوره کړې وي خو هغه وخت د مشورې نو موږ ته اطلاع شوه چې انصار جمع شوي دي په سقیفه د بنو ساعده کې بادشاه مقرروي نو که موږ تاسو یا نورو سره مشورې کولې او هلته هغې بادشاه مقرر کړی وي بیا به هم څه کول بیا که منه نو پیغمبر علیه السلام وایي د قریشو نه ماسوا بل بادشاه مه منئ او که مو نه منه نو جګړه جوړېدله نو موږ مشورې ته چا سره هم نه وي جوړ شوی فورا تلي وو چې علي صاحب یې ښه داسې وه مونږ خو وی که تاسو په مشوره کار کړی دي مونږ ته نه دي ویلي ویل نه وی ښځه چې ځو ورسره راغی حضرت ابوبکر صدیق خلق ډېر زیات په جومات کې جمع د حضرت علي فضیلت بیان کړ چې دا د حضور پاک زوم دی د تره زوی دی په هلکانو کې ړومبي مسلمان دی د بیعتو څه پورې دې وجه نه دی کړی دی لږ ګیلهمن دی چې مونږ سره مشوره نه ده شوې ما پوه کړه چې د مشورې ضرورت نو هغه وخت داسې چې لنډ تنګ و که مونږ مشورې کولې قصه رانه خرابېدله علي صاحب پاسې د حضرت ابوبکر صدیق صفتونه وکړل او په لوی مجلس واقعي د پیغمبر علیه السلام خلیفه حضرت ابوبکر
د کپڑے تجارت به کوم. نو مدینه منوره کې بازار کې روان دي کپڑے خرڅوي. خلیفۃ المسلمین هغه شخصیت چې د حضور پاک نفس امت کې بهترین شخصیت. حضرت عمر ورغی وی ابوبکر داسې کوي. وی عمر دا سودا خرڅوم کنه. وی ښه ته به سودا خرڅې او د مسلمانانو خدمت به څوک کوي؟ بادشاہ نه د مسلمانانو هغوی به څه کوي؟ وی زما بچي به څه خوري؟ بچوله به څه نه بیټه؟ بچي به مې څه خوري؟ به زما ټکله کونې مور راوسته او چې راوسته ټول خلک یې غونډ کړل مشران. وی دا ابوبکر که خپله سودا خرڅوي زمونږ خدمت به څوک کوي؟ بادشاه خو هر وخت د قوم په خدمت کې وي، نو زمونږ خدمت به څوک کوي؟ دل یو تنخواه مقرره. حضرت ابوبکر صدیق پاسید خلکه ما مقرره زه به دا خپله کپړه خرڅوم، په دې زما د بچو ډېره ګزاره کېږي. وی نه نه تنخواه ولا مقرر. یو ځل چې تنخواه مقرر کړه بیبي ورته ویل خپله کپړه دې ښه وه چې ته ښه خوراکونه خو به م خوړل که نه، چې بادشاه شوې نو په موږ هر څه بند شو. وی بچي دې الوا غواړي. وی پخه کوله که نه؟ وی په څه پخه کړم؟ وی تی اجازت راکړه نو پخه به کړم. وی که د بیت المال مال غواړې ګورې هغه زما نه دی، نه ستا دی او نه زما دی، د مسلمانانو دی. وی نه بیت المال مال نه غواړم خو که ته اجازت راکړه نو مال چل راځي. وی زه اجازت دی. نو په تنخواه کې به یې لږې لږې پیسې بچ کولې، ډوډۍ کمه کړه، خوراک یې کم کړه، لږې لږې پیسې به بچ کولې. نو چې د هغې نه یې لږه معمولي غوندې پیسې جمع کړې نو بچو له یې په هغې حلوه پخه کړه. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره یې را میاشتې پکې تېرې وې، هغه مخصوص حلوی حلب یې پخوي، کجورې او د زیتون تیل او نور څیزونه پکې اچوي، ورته یې کېښوده. بیبي ته وی دا حلوا کوم ځای وه؟ وی دا ما پخ کړې ده. وی په څه دې پخه کړه؟ وی تا نه مې اجازت نه غوښتی. څه اجازت دې غوښتی و؟ وی ستا تنخواه کې مې لږې لږې پیسې کمولې، خرچه مې کمه کړه، هغه پیسې مې څو میاشتې کې جمع کړې نو دا حلوا مې پې پخه کړه. وی ښه ښځې وی دې نه پته ولګېده چې زمونږ د دې تنخواه نه په کم هم ګزاره کېږي. څو میاشتې ګزاره وشوه، لاړ د بیت المال چې کوم انچارج و سیکرټري و هغه یې راوغوښته. وی د ابوبکر تنخواه دومره کمه که زمونږ د دې نه په کم هم ګزاره کېږي. دې ته خلیفه وایي. څنګه چې حضور پاک کم ژوند تېر کړی دی. مرض وفات کې عایشه صدیقه فرمایي بېهوشي به پرې راتله بار بار. وی دې بېهوشۍ ته ما ته وایي چې عایشې لږ سره زر پراته وو په دا چاره وړو چا د بار نه رالیږلي وو په دې تاخ کې، ورشه شابه هغه سره در خیرات کا. وی چې بېهوشه شو بیا په هوش کې راغی، ما خیرات کړل. وی ما وی چې صاحب خیرات کوم. وی بیا بېهوشه شو، چې بیا هوش کې راغی وی عایشې هغه سره زر دې خیرات کړل. وی ما چې صاحب خیرات کوم خو ستا غم دې ستا دا درد د وجې پاسېدی نه شم چې لږ ته په قلار شې نو پابسم. وی عایشې په هغه پیغمبر به دې څه ګماني چې دی د خدای ملاقات ته لاړ شي او کور کې سره زر پرېږدي، فټافټ پاسه دا خیرات کا. عایشه صدیقه وی وجود نه پاسېدم، هغه سره زر مې چاله خیراتي ورکړل بیا راغلم. بیماری نه لږ مخکې نبی علیه السلام مونځ وکړ، مانځه نه چې سلام یې وګرځاو فوراً پاسېد، په ډېر تیزۍ باندې په تلوار کور ته لاړ. صحابو چې څه چلو شو چې مونځ یې وکړ، فرض یې وکړل او ډېر زر لاړ. او چې بیا لږ ساعت پس واپس راغی، صحابو ته وی تاسو به زما د دې تلوارې نه یو بوټې څه تعجب اخیستي؟ وی او د الله رسوله مونږ چې څه چل دی؟ وی دا ما نه هېر شوي وو چې اسمان را لېږلی و مونږ کره تاخ کې پروت و، هېر شوی مې و، مانځه کې مې را یاد شو نو زر ورلم کور مې حکم وکړ چې دا فوراً تقسیم کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې د حضور پاک چې الله منتخب کړي او پیغمبر علیه السلام د ځان په ځای باندې ودرې نو څه خواص په پکې وي، خاصیتونه په پکې وي. بی عایشه صدیقه وی خوب مې لیدلی و. ما خوب ولیده چې اوس سپومۍ اوچته شوه او د اسمان دې نیمې ته ورسېدله او دا ټول دنیا روښانه کړه او دا سپومۍ راتله راتله زما په دې غېږ کې را پرېوته. وی لږ ساعت پس بله سپومۍ اوچته شوه.
اوچتېده د اسمان دی منځ ته اوچته لاړه وی دا دنیا روښانه کړه وی هغه مراله زما په دې غېږ کې را پرېوته وی بله سپومۍ مې ولیدله چې هغه اوچته شوه او داسې د اسمان دی سر ته لاړه او دا دنیا روښانه کړه بیا راله زما دې غېږ کې را پرېوته وی پلار ته مې الوې چې بابا دغسې خوب مې ولید بیبي عایشه وایي ابوبکر ته مې الوې وی غږ یې ونه کړ چپ پاتې شو وی چې کله حضور پاک وفات شو او زما په کوټه کې دفن شو وی ما ته وی چې عایشې دلته راشه هذا احد اقمارک دا د هغه یوه سپومۍ وه چې ستا کوټه کې پرې او نورې دوه به ووینې او دا نبی علیہ السلام مشکات کے حدیث تے یو موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادرد پدی خلاص باندې حضرت ابوبکر ونیو او پدی گس لاس سے حضرت عمر ونیو حضور پاک مینس کې دی یو خو ابوبکر او بل عمر او صحابو ته داسې مخامخ ادرد وی هاکذا نبعث یوم القیامت وی قیامت پر ورځ به مونږ قبرونو نه داسې پاسو پیشنګوئی شو چا متعلق چې حضور پاک دا پیشنګوئی ورکړي چې ما سره به دفن کېږي ما سره به یو ځای پاسي او زما د قیامت آخرت کې زما وزیران وي ابه څومره لوی شخصیات نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ شو اخیر جنازه په حضور پاک باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاتې شو د نبی علیہ السلام هیڅ سم پاتې نشو د غنیمت ځمکې وې فدک کې خیبر کې او د بنو نذیر څه ځمکه وه په مدینه منوره کې حضور پاک هغې متعلق دا ویلي وي دا به د بیت المال لا نورس زمونږ مال به په میراث کې نه تقسیمېږي ما ترکنا صدقه مونږ چې کم مال زمونږ نه پاتې شي بر بیت المال هیڅ قسمه ما وارثان به زما مال په میراث کې نه وړي صرف دومره ده چې د دې ځمکو نه لږ آمدن اخلی او بیبیانې وایي امهات المؤمنین د هغې خو به څوک نه که هغې له ترې نفقه ورکوی چې هغې له نفقی باقي د بیت المال او کم چې نور څیزونه پاتې شو هغه چې کم صحابي له نبي علیه السلام ورکړي و هغه د هغو بس حضرت انس فرمایي ما سره یو کاسه وه د حضور پاک د اوسپنې کړی ورته لګېدلې وه د لرګي کاسه وه د لرګي د اوسپنې کړی ورته لګېدلې وه دې دپاره چې موږ به میخ تاویزان دوله د هغه کړی نه او دا کاسه کې به حضور پاک اوبه څکلې او په دې کې به یې پیس کړل او دا ماته شوې وه نو دا مونږ د اوسپنې په ټانکو د هغې هغه ویلډینګ کړی یو ځای کړی مو د کاسه زغره مبارکه یهودي سره ګاڼه پاتې شوه خپلو بیبیانو له د یهودي نه اوربشې اخیستې اوربشې یهودي له ولېږه وي اوربشې راکه قرض په اعتبار د باندې نه کو یهود خو عجیبه خلک نبی علیہ السلام ورسره زغره ګاڼه کړه د اوسپنو د کړو کمیس پاو خلکو به جنګ کې استعمالوله هغه زغره یې ګاڼه ورکړه ها دا واخله دا واله چې تا اعتبار راشي هغه یهودي سره وه او بیبیانو له تې اوربشې راوړې وې هغه یې پرې وخوړې چې حضور پاک وفات شو هغه زغره یهودي سره ګاڼه پاتې شوه بخاري کې حدیث دی مات رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرعه مرهونة مع یهودی زغره یهودي سره ګاڼه پاتې شو چا سره د پیغمبر علیه السلام توره پاتې شوه چا سره د پیغمبر علیه السلام زغره پاتې شوه هیڅ څه نو هیڅ هم نو حضرت عمر فاروق فرمایي بیبیانو یو ځل پیغمبر علیه السلام نه مالونه غوښتل ښځې خامخا جامې ښه غواړي په واده خاده کې خو د ښځو جامې پکاري کالي غواړي نبی علیہ السلام نے دا سیزونه غوښتل حضور پاک او ورته پته مو چې نبی علیہ السلام له مال د دنیا راځي او خیرات کوي نو موږ لرې پکې څه راکړي که نه نبی علیہ السلام چې خفه شو براوخت بره د کوټې د پاسه کچه کوټه وه د هغې د پاسه بله کوټه وه هغې ته وخت بیبیانو نه لږ ځان خفه کړه چې دوی دا کالي او جامې مامې نه غواړي چې دا پراپېګنډه وکړه چې حضور پاک بیبیانو له طلاق ورکړی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غمجن شو وی رالم وی چې رالم بر ورختو لومبې تپوس خو مې دا وکړو
د الله رسول طلقت النساء کته بیبیانو طلاق ورکړ چې لا نه ما نه ورکړ والله اکبر خوشاله شو بیډړیواله مملاستو په سب لاستو په یو کټ کې ملاستو د کټ چې کوم بونو هغه بون د کجورو د پاڼو نه جوړ شوی د کجورو د پاڼو بون سختي او قسم دی د حضور پاک د وجود مبارک او د بون په میانس کې بل څه شی نو بربند کټ باندې پروتو صادر بل شی په نو پروتو او چې ما د حضور پاک وجود تو قتل نو د کټ هغه بونه په دی وجود کې پټه جوړ کړې وي نو چې داسې کوټه ته مې قتل دوه درې سرمنې پکې وېزان دی او یو قسم دارو دی دا په سرمنو اچي دا سرمنو لپاره دباغت ورکی دا او چي په دا سرمنې دا قلق دارو پراتو وی ما ورته وی چې د الله رسوله فارسیان او رومیان د خدای دشمنان دي خدای سونه مال ورکي ته د خدای څومره خوخي لکه د خدای نه سوال وکړي چې لږونه مال زیات شي نو دا جګړه د بیبیانو به ختم شي وی ډډه والے وو یا نیخ کې ناست او ما ته غوسه شو سترګې مبارکه پړسې دي او ما ته وی چې عمر ابن الخطاب ته په شک کې څه دغه خلکو له خدای د دنیا مال ورکوي د دنیا د پاره بس اخرت کې څه نشته موږ له خدای خیرت ساتلې دي ایمای چې معافي غواړم د الله رسول او دا به حضور پاک فرمایل وی خدایا یو ورځ دنه ډوډۍ غواړم دوه ورځې نه ولې چې ډوډۍ وخورم چې ستا حمد ادا کړم چې الحمدلله نن موږ د خدای پر رزق د خدای حمد رونو ګورې ادا نه کړ څومره رزق موږ له خدای نه کړی موږ دا نه چې الحمدلله ډوډۍ وخت تاسو بچاوي کم خلک به چې الحمدلله جامع چې موږ دا نه چې الحمدلله کورم جوړ کو ورننه وته موږ دا نه چې الحمدلله د خدای شکر مو ادا نه کړ نو چې کله مور شم چې د خدای حمد ادا کوم چې الحمدلله او چې کله نار شمه نو چې خدای یاد کوم او زاری وته کوم نو میاش پس قرآن شریف کی آیت نازل شو یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن متاعا متعکن وسرحکن سراحا جمیلا ای بیبیانو راشه که د دنیا مالم خوخی و دولتم خوخی نو د دنیا مال دولت بدر کم خو بری جدا کوم بم نزان وان کنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما او په خدای او رسول او خیرت هم خوخي نو بیا به گزاره کړي بیبیانو دنیا هم نه پکار د خدای او رسول پکار دا د پیغمبر علیه السلام کیفیت هیڅ پاتې نشو کنه استو چا سره چې کم شی وغدا وو بس امام بخاری په باب خودلی په خپل کتاب کې او کورونه چې کم پاتې شو د بیبیانو کوټې وې څه کورونه وړې وړې کوټې به پټې نه کوټې عائشہ بیبي فرمایي چې کله به سجده لګولا نو یې دماغ کوله به ټونګرا کړه ما وخت پیرا غونډې کړې نو چې بیا به د سجدې نه پاسې نو په به مخورې کړې دا پټې نه کوټې دا د پیغمبر علیه السلام کورونو دنیا د حضور پاک تخواص په خپل سترګو ښکارېدل چې دنیا خو زمونږ د لږ ورځو ژوند دی پرې د وخت خپل کار وکړئ چې آخرت مو ښکلی او ښایسته شي زما نن ګورې موږ ټول ځان د حضور پاک عاشقانم ګڼو مینم دعوه د مینم کوو ځان الحمدلله امتیان یم یو لیکن موږ د پیغمبر علیه السلام نقش قدم خپل نه کوو موږ د مال نه خدای نه منې کوي چې مال ګټه نه منې کوي ځمکه هم کاره مال هم ګټه تجارت هم کوه د دنیا کار روزګار هم کوه خدای به نه یری موږ خدای یې کړی دی هغې دنیا یې راکړې وه خدای غشتې و موږ ته د دنیا اجازت شته خو بیا موږ دنیا غشتله خدای میر کړی دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دغه کیفیت و نو خلیفه شو یو بیبي چې واورېدل چې حضور پاک ښځه ده ښځه نبی علیہ السلام وفات شو نو سترګې دا نړندې کړې سترګې ړندول خو خبره نه ده دا خو ناجایز دي خو دا په هغې باندې هغه عشق دومره غالب و چې بدان نه ده پېښ شوی سترګې ړندې کړې وایي په هغه سترګو به څه کوم چې محمد رسول الله پې نه ښکاري صلی الله علیه وسلم یو صحابي بارو چې کله راغی د نبی علیہ السلام دفن شوی بس په جلا شو
او دا آیت پہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صحابہ تو لوی غنیمت ہو کنا. صحابہ متعلق اللہ فرمائی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، کدی صحابہ چته گناہ کړو پزانه ظلم کو جاءوك تعالی را الله رسولا فاستغفر الله لاول خدینا بخنا او بیا ورتا بخنا غوښتا الله به وبخي. هغه بدا آیات وی چې موږ نه بګوناو چې تعالی برالو معافي به موږ خدای نه وخت تابر له سپارښت کو خدای به بخلوص به موږ چاله زو. د جلالین محشی لیکلی دی د حضور پاک د قبر مبارک نه आवाज راغی غفر الله لك غفر الله لك خدای دې وبخا خدای دې وبخا. دا یو کیفیت د صحابه زمارونو. هغه کوټه مبارکه کې نبی علیہ السلام دفن شو. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې وفات شو نام پکې دفن شو. او بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې وفات شو د بی بی عائشہ صدیقې نه اجازه غوښته په ژوند دي اجازه غوښته چې کله زخمی شوی او ام پکې دفن شوی. علماء لیکي د یو قبر دی پکې پاتې دی. حضرت عیسی علیہ السلام چې کله اسمان نه راکوز شي اسمان کې جمع دی دا زموږ عقیده ده او بیا دلته کې وفات شي نو هغه ځای کې به هغه دفن کېږي. دا څه مختصر غوندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات متعلق څه خبره مې وکړه. ورونو یو خبر به ذهن کې واچو. مونږ ټول الحمدلله د نبی علیہ السلام امتیان یو. مونږ خدای ډېر احسان کړی ډېر عظیم احسان. او د نبی علیہ السلام ښکلی وړل شوي دین په هغې باندې زمونږ ایمان دی، قرآن باندې زمونږ ایمان دی. نو مونږ به کوشش کوو چې مونږ د نبی علیہ السلام تابعداري وکړو، د هغې په شان د هغې په شان عمل وکړو، د هغې په شان اخلاق ځان کې پیدا کړو. هغه د پښتانه وی څه ناڅه هغه څه لار خو به پرېږدو وایي که نه چې مونږ کم از کم د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ مخامخ کېږو چې د نبي علیہ السلام د مخ لګولو څه لار خو پرېښي که نه هلته خو رسوا نه شو که نه. یو حدیث کې به راځي یو حدیث کې راځي وی بعضې خلک به وی زه به د حوض کوثر په غاړه ناست یم وی فرشتې به ما نه خوښوي. زه به یم دا خو زما ملګري دي. فرشتې به شړي چې تا ته پته نشته چې ستا نه پس دوی څه کړي دي. نو خدای دې نه کي چې قیامت پر ورځ مونږ په دې تمه یو چې مونږ خو مسلمانان یو امتیان یو او مونږ د حضور پاک سفارش تمه کوو او هغې د حوض کوثر له دو فرشتې نه مټه ونیسه او خامو کړي. څه رسوایي به کافر که شړي خو دا هغې خو دنیا کې مزې کړي دي. هغې خو دنیا کې ایمان نشته که نه مونږ خو دنیا کې دعوه کړې ده. باباجي زموږ یو خبره کوله یاده مې ده و یو قسم شیطان دی قرین ورته وایي چې دا شیطان انسان پیدا شي نو دا ورپسې ولګوي. نو چې کله دا کافر یا دا بدعمله سړی جهنم ته کله غورځوي نو دا د ده خاص شیطان به ورسره په دې لاس په دې اتکړو کې تړلي ورسره به یې دوزخ ته غورځوي. باباجي زموږ به یو خبره کوله هغه وی دا دوزخ په خپل دی یو لوی عذاب دی وایي دا به لوی شرم وي چې د انسان لاس د شیطان سره تړلی شي او دوزخ ته یې غورځوي. خدای هم داسې رسوایه نه وساتي. درود شریف ډېر وایه موقع په موقع درود شریف ډېر وایه په نبي علیہ السلام او د هغې په نقش قدم کوشش وکړئ. الله هم سوال کوئ چې خدای مو د هغې په نقش قدم روان کړي. درود شریف یو ځل وایه. اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آله وصحبه اجمعین. دا ملګري دي بچي نشته دعا غواړي الله دې ولې نارینه اولاد ورکړي. دی وایي روزګار مې نشته چې د چا هم روزګار نه الله دې ولې روزګار ورکړي. دله دې خدای روزګار ورکړي. مړي ته ځان په لحد کې نشته په شریعت کې. یو مریض اسپتال کې بیمار پروت دی الله دې ولې شفا ورکړي. دعا وکړئ یا الله ټولو مریضانو ته شفا ورکړي. یو دوست زموږ د پېښور راغلی دی بیمار دی غریب هغه ته هم دعا کوي چې خدای ولې روغ صحت ورکړي. نو څومره مریضان دي په اسپتالونو کې او په کورونو کې شفا دې خدای ورکړي. زموږ د جمع دلته کې حاجي صاحب دی هغه هم بیمار دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ولې روغ صحت ورکړي. مردګانو ته دعا کوي چې الله مغفرت نصیب کړي. که د چا اولاد نه خدای دې ولې نارینه اولاد ورکړي. که څوک پریشان وي خدای پاک دې ولې پریشاني په خوشحالو بدله کړي. الله یې زموږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. یا الله موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کړي. د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي. د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي. د هغې مبارک ښکلې عقیده د اهلسنت والجماعت او ښایسته اخلاق اعمال هم نصیب کړي. په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي. دې وطن کې امن او امان راولي. خدای زموږ د ټولو د پیغمبر علیه السلام تابعداري نصیبه کړي. د شریعت اتباع نصیبه کړي. کور او بارم خیر او برکت نصیب کړي. که څوک پریشان ټینشنونو کې هغه الله په خوشحالو باندې بدل کړي. اخر وخت کې بخلي دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول